11مه پاملرنه په قدر د ایمان لرلو په اړه ده. د دغه عقیدې مرجع د الله جل جلاله علم او د تصرف اراده ده. څوک چې په الله جل جلاله او په کمالي صفتونو ایمان لري پر هغه واجب ده چې په قدر هم ایمان ولري. خو په دې اړه خلک په ډیرو تېروتنو کې واقع شوي دي. ځینې له سره دغه عقیدې څخه منکر دي او د انکار بنسټ یې دا دی چې هغوی ګمان کوي چې دا ډول عقیده درلودل تدبیر له منځه وړي او د تدبیر بیکاره کېدل د وروسته پاتې کېده او د همتونو د کمزورتیا بنسټیز لامل دی. خو دغه ګمان په خپل یوه تېروتنه ده، ځکه که څوک د خپل غلط فهم او درک له امله تدبیر باطل او عاطل ګڼي، مسؤلیت یې عقیدې ته نه دی راجع او د تدبیر د بطلان په هیڅ شرعي نص نشتون نه لري، بلکې ډیر نصوص راغلي چې د کوښښ او هڅې کولو، روزۍ ګټلو، د سفر لپاره د توښې برابرولو او د دښمن له تاوان او مکر څخه د نجات په موخه د تدبیر او نیولو سراحت او سپارښتنه کوي. په ځینو حدیثو کې د دغه اشکال چې آیا دعا او دوا قدر رد کولی شي څومره لنډ او جامع ځواب ورکړل شوی دی. دا ټول له قدر څخه دي. ځینې خلک چې د انکار لپاره فرصت نشي موندلی ځکه صحیح نصوص په قدر دلالت کوي، هغوی بیا د دغه عقیدې تفسیر بدلوي او داسې زغم کوي چې د دغه عقیدې په درلودلو سره انسان مجبور ګرځي او مختار به پاتې نشي. خو دا خبره د مشاهدې خلاف ده، ځکه قدر الهي علم دی او ښکاره خبره ده چې علم په معلوم کې تصرف نشي کولی، نو هغه څه نه لازمیږي چې هغوی زغم کوي او هغه دا چې دغه عقیدې په درلودلو سره په انسان اړ شي نه مختار. او بیا یې مثال د هغه فال لیدونکي ورکړی چې د فال لیدلو پر مټ د یو شخص په اړه ووایي دغه سړی به په فلانۍ ورځ په څاه کې د لوېدا له امله مړ شي او بیا هم همداسې پیښه شي، نو هیڅوک نه وایي چې فال لیدونکی دغه سړی مړ کړ. خو په نصوصو عالم او د نصوصو په اړه بصیرت درلودونکی شخص پوهیږي او دا مسله په عقل سره هم ثابته ده. لکه څنګه چې واقعات د الهي علم له تعلق څخه خالي نه دي، همدارنګه د الهي ارادې له تعلق څخه هم خالي نه دي او همدا د تقدیر حقیقت دی. آن هغه څوک چې تقدیر یې نه بولي تر واقعاتو پورې د الله جل جلاله د ارادې له تعلق څخه انکار نشي کولی. دا چې د تقدیر حقیقت داسې دی لکه موږ چې بیان کړل، نو بیا د تفسیر په بدلون کې څه ګټه ده؟ تحقیقي خبره دا ده چې هغوی چې کوم زغم کړی چې د دغه عقیدې له امله له انسان څخه ځکه اختیار سلبیږي چې د الهي ارادې خلاف د شي رامنځته کېدل محال دي. دا خبره ښکاره غلطه ده او موږ ورته دوه ځوابونه لرو چې یو ځواب الزامي او بل تحقیقي دی. الزامي ځواب دا دی که له دغه عقیدې درلودلو څخه د اختیار نفي کېدل لازم شي او ښکاره خبره ده چې الهي اراده د الله جل جلاله تر افعالو پورې هم تعلق لري، نو دا خبره به لازمه شي چې الله جل جلاله ته به هم پر خپلو افعالو اختیار پاتې نشي. ایا داسې خبره به کوم عاقل انسان وکړي؟ او تحقیقي ځواب دا دی، دا په واقعیت کې د دغه عقیدې راز دی چې او هغه دا چې د بندگانو تر افعالو پورې د الهي ارادې تعلق مطلق په وقوع او رامنځته کېدا پورې نه دی، بلکې یو بل قید ورسره شته چې هغه دغه کار رامنځته کول د بندگانو په اختیار سره دي. دا چې د ارادې تعلق د متعلق د وجوب مستلزم دی چې هغه د بندگانو کړنې او د هغوی په خوسه او اختیار د دغه کړنو رامنځته کېدل دي، نو د بندگانو اختیار او د اختیار شتون یې لا ټینګ شو، نه دا چې اختیار یې سلب شو. او دا ډېره ښکاره خبره ده. هغه شک چې ځینې خلک یې د دغه عقیدې په اړه کوي چې ګواکې د دغه عقیده د درلودونکو همتونو کمزوري ده، ځواب یې دا دی د دغه عقیدې د خاوندانو د همت کمزورتیا د هغوی د ټمبلۍ او بې پروایي پایله ده، نه د عقیدې اثر. که چیرې دغه ټمبلي د عقیدې اثر وای، نو صحابه کرام رضی الله عنهم به تر ټولو ډېر کم همته وای. الیاذ بالله. بلکې د عقیدې اثر دا دی چې هغه انسان چې په تقدیر عقیده لري که تدبیر یې ضعیف او کمزوری هم وي په کار پیل کوي، لکه صحابه کرامو رضی الله عنهما بچې له تدبیر پرته د خطر ځایونو ته وردانګل او خپل ځانونه به یې له لوی خطر سره مخ کول، ځکه پر الله جل جلاله توکل درلود خو اسباب به یې نه لرل. د هغوی نظر او اعتماد پر الله جل جلاله و. د الله جل جلاله په قضا او قدر یې عقیده لرله او همدا د الله جل جلاله د قول معنا ده. څومره وړې ډلې د الله په حکم په لوی ډلې برلاسي شوي دي. او همدارنګه په حدیث کې په ډاګه راغلی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر یو سړي حکم وکړ، هغه وویل حسبي الله ونعم الوکیل. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل الله جل جلاله عاجزي ملامتوي، پر تا بیداری او د کار تر سره کول لازم دي.
که د کار د توانه بهر شو نو بیا وایه حسبي الله ونعم الوکیل. هو د دغه عقیدې له اثارو څخه دا هم دی چې معتقد یې تدبیر حقي مؤثر نه ګڼي، لکه چې همدا د صحیح عقلي او نقلي دلیل غوښتنه ده. د دغه عقیدې پر درلودونکي ملامتیا نشته، بلکې ملامتیا پر هغه چا ده چې د دغه عقیدې مخالف دي. د دغه عقیدې درلودونکي تدبیر داسې ګڼي لکه ریلګاډي ته د درېدا په موخه اشاره کول. دغه اشاره خو حقیقتا مؤثره نه ده او له سره باطله هم نه ده. که چیرې د ریلګاډي څارونکی ریلګاډي ته د اورپیک خطر له امله د ریلګاډي د درولو اراده وکړي نو همداسې تدبیر نیسي، خو په کلي ډول سره اعتماد پرې نه کوي. څو داسې عقیده ولري چې یوازې همدغه تدبیر یې د ریلګاډي د درولو لپاره حقیقي مؤثر دی، بلکې د ریلګاډي چلوونکي او ساتونکي ته ګوري او د حال په ژبه سره وایي، لکه چې فارسي شاعر ویلی دی: کار زلف تو است مشک افشانی اما عاشقان مصلحت را تهمتی بر آهوی چین بستان. ځینې خلک داسې یو پوښتنه کوي څرنګه چې دا عقیده په عقل او نقل سره ثابته ده، نو بیا ولې شارح په همدې عقیده کې له غوټې وهلو او بحث کولو څخه منع کړې ده؟ ځواب یې دا دی: ځینې شبهات عقلي نه وي بلکې طبیعي وي او دلیل یوازې د هغه شبهاتو لپاره راوړل کیږي چې منشای عقل وي، او کوم شبهات چې منشای طبع وي د هغې قناعت لپاره دلیل بسنه نه کوي، بلکې هلته د طبیعت د سلامتیا اړتیا ده. دا چې سالم طبیعت درلودونکي اشخاص کم دي نو د خلکو ترمنځ د هغه شبهاتو د ډېرېدا ویره وه چې په دنیا او آخرت کې مضر دي. پر امت د شفقت او نبوي حکمت غوښتنه دا وه چې څو خلک په دغه مسئله کې له ډېر بحث کولو او غوټه وهلو څخه منع کړي شي، لکه ډېر مهربانه طبیعت چې کمزوري مریض د ثقیلو غذاګانو له خوراک څخه منع کوي. 12مه پاملرنه د اسلام د ارکانو په اړه ده. په دې برخه کې ځینې خلک داسې تیروتلي چې احکام مقصود نه ګڼي، بلکې هر حکم ته یې په خپله رایه د علت په توګه یو حکمت را پیدا کړی دی او دغه حکمتونه یې مقصود ګرځولي دي. نو کله یې چې له نورو لارو څخه همدغه مزعوم حکمتونه ترلاسه کړي له احکامو څخه بې پروا شوي او احکام یې له سر لغوه ګرځولي دي. دغو خلکو د لمانځه لپاره اخلاق او د نفس تهذیب علت بللی او د اصل لپاره یې نظافت علت بللی او د روژې لپاره یې د حیواني قواو تعدیل علت بللی، د زکات لپاره یې له هغه چا سره مرسته کول علت بللی چې د پرمختګ او ښه ژوند تیرولو اسانتیاوې نه لري، د حج لپاره یې د خلکو راټولېدل، پر مخ د تللي ډول سره تجارت کول، د معنا په درکولو د قرآن کریم تلاوت، زړه په ډاډ سره دعا کول، د امن او ازادۍ په برابرولو د الله جل جلاله د کلمې اوچتول علت بللي او دا موخې یې د دغه عبادتونو لپاره حکمتونه او مصلحتونه ګرځولي دي. هر کله چې د دغه مصالحو او حکمتونو د ترلاسه کولو اړتیا له منځه لاړه او یا یې له بلې لارې او د نورو اسبابو پر مټ ترلاسه کړل نو دغه احکام یې لغوه کړل. کله چې نفس په دغه میدان کې پراخي ومومي نو بیا د دغه مصالحو د لاسته راوړلو انتظار هم نه کوي او دغه احکام یو مخ پرېږدي. پر دغه نقصان موږ د 3مې پاملرنې د 6م نقصان په ترڅ کې رد کړی و، خو دلته یې ځکه بیا راګرځوو چې غوښتنه او اړتیا یې محسوسه ده. په رایه د یوه شي علت بیانول ډېر تاوانونه لري. ځینې یې دا دي: لومړی، په احکامو کې تغییر او تصرف دی، لکه چې ځینو خلکو د دغه تصرف د اضحیې یا د لوی اختر د قربانۍ په اړه کړی، ویلي دي لکه اضحیې زموږ څخه موخه یوازې انفاق یا خیرات کول دي، دا چې په هغه وخت کې د څارویو انفاق ته ډېر اړتیا وه نو دا اضحیې امر ورته وشو. خو نن ورځ خلک نقدو پیسو ته اړتیا لري نو د حکم تغییر واجب دی، خو تر کومه به دا حکمتونه رایستل کیږي او مصلحتونه به په نظر کې نیول کیږي؟ آیا څوک دا توان لري چې د راکتونو د شمیر حکمت بیان کړي؟ که چیرې عقل د دغه چارو لپاره بسنه کوي نو د رسولانو راستولو ته به اړتیا نه وه، ځکه هرومرو به هره زمانه او هر ځای کې د عقل او حکمت خاوندانو شتون درلود. کوم حقیقت چې تر دقیق نظر وروسته کاره کیږي هغه دا دی چې د حکمتونو او مصالحو اختراع چې ټول دنیوي چارو ته راجع دي د پردې تر شا د آخرت له مقصود والي څخه انکار کول دي. دا چې آخرت یوه واقعي چاره ده نو هغه یو جلا عالم دی. امکان لري چې د هغه عالم خواص او ځانګړتیاوې د دغه عالم له خواص او ځانګړتیاوو سره هیڅ برابر نه وي، لکه د یو اقلیم خواص چې د بل اقلیم له خواص سره ورته نه دي او همدارنګه د مریخ خواص د ځمکې له خواص سره ملایم نه دي. هغه خواص چې د آخرت تر عالم پورې ځانګړي دي موږ یې په اړه معلومات نه لرو او ترلاسه کول یې پر ځینو داسې
کړنو پورې تړلي دي چې موږ د دواړو ترمنځ په علاقه او اړیکه کې هم نه پوهیږو. دا ټول پرېږده، یو څوک د وخت د حاکمانو قوانین راواخلي او هر حکم ته یې حکمت او مصلحت اختراع کړي او بیا ځکه له اصل حکم څخه منکر شي چې اړوند حکمت یې له بلې اسانه لارې څخه ترلاسه کړی دی، نو حاکمان به له دغه شخص سره څه ډول چلند وکړي. او بل تر دې ډیر واضح مثال، که چیرې محکمه د یو شخص لپاره د شهادت د ادعا کولو په موخه احضار یا صادره کړي او بیا دغه شخص تر خبرېدا او د احضاریې د تسلیمۍ تر لاسلیک وروسته له وعدې سره سم محکمې ته حاضر نشي او ووایي محکمې ته له حاضرېدا څخه موخه دا ده چې شاهد ورکړم. خو د دې لپاره تر دې بله اسانه لاره هم شته او هغه دا چې زه ټول واقعات ولیکم او د رسمي ثبت شوي پوسټ خونې له لارې محکمې ته واستوم. نو آیا دغه شخص به د هغه اعلان وړ نه وي چې په احضاریه کې لیکل شوي دی؟ که څوک له وعدې سره سم محکمې ته حاضر نشي، محکمه به د هغه د نیولو حکم صادر کړي. او همدارنګه آیا دا بسنه کوي چې یو څوک به په یوه وړه ورقه کې له تسلیمېدا پرته یوازې د تسلیمۍ الفاظ ولیکي؟ هیڅوک زموږ له دغه بیان څخه د توهم نه کوي چې ګواکې زموږ عقیده دا ده چې احکام او شرایع له حکمتونو او اسرارو څخه خالي دي او یا له دغه حکمتونو او اسرارو څخه د امت حکیمان بې خبره دي. هېڅکله داسې نه ده. په احکام او شرایعو کې اسرار او حکمتونه شته او له شک پرته د ځینو په اړه د امت حکیمانو معلومات هم ترلاسه کړي او تل د حکمتونو او اسرارو په اړه په علم کې زیاتوالی راځي. خو د احکامو منل د دغه حکمتونو او اسرار تر معلوماتو پورې موقف نه دي. ان که د حکمتونو او اسرارو په اړه ځینې هیڅ معلومات نه وي، بیا هم د حکمونو منل واجب دي، لکه د حکومت د واضح قوانینو په څیر چې خلک پر دغه قوانینو د عمل کولو لپاره د علت او سبب د ښکاره کېدا انتظار نه کوي. او که څوک د دغه شي غوښتنه وکړي، دا سنګیرل کېږي لکه لوی جرم یې چې ترسره کړی وي. ځینې علتونه یا مصلحتونه چې بیانېږي هغه خالصه تربیه ده. پر حکمتونه او مصلحتونه خبرېدل ځینې ضمني وي او ځینې نور بیا داسې وي چې پر هیڅ حکمت خبرېدل شونې نه وي او دا کومه د حیرانتیا خبره هم نه ده. ته نو ګوري چې د کور خادم د کور پر ځینو کورنیو چارو او مصلحتونو نه وي خبر، سره له دې چې د کور مالک او د چارو تنظیمونکی هم د خادم په څېر یو انسان دی. نو چې یو مخلوق د بل مخلوق پر اسرارو نشي خبرېدلی، سره له دې چې د دواړو د علم ترمنځ ځانګړی نسبت هم شته چې د دواړو علم محدود دی، نو کومه د حیرانتیا خبره به وي که مخلوق د خالق په اسرار پوه نشي او په صحیح ډول یې په اړه اطلاع حاصله نه کړي، سره له دې چې د مخلوق او خالق د علم ترمنځ غیر متناهي واټن شتون لري. او هغه عقل ویونکی ډېر رښتیا ویلي دي، که چیرې د احکامو او شرایعو ټول وجوهات علتونه درک کړل شي، نو خلک به دا شک کوي چې دغه مذهب او دین د یو عاقل انسان او یا د عاقلانو د یوې ډلې لخوا اختراع شوی دی، ځکه چې په ټوله معنا ټول علتونه، مصلحتونه او حکمتونه یې د نورو عاقلانو لخوا وپېژندل شول. له رباني دین څخه سره دا ښایي چې له سره یې څوک اسرارو ته ورونه رسیږي او که ورسیږي نو په پوره او تمامه معنا سره ورنه ورسي، بلکې یوازې برخې ته یې راورسیږي. زموږ له دې بیان څخه د څوک داسې انګېرنه نه کوي چې د کومو احکامو علتونه په عقل سره نشي درک کېدلی، هغه عقل سره په ټکر کې دي. هېڅکله داسې نه ده. د عقل سره ټکر یو شی دی او عقلا چې کوم څوک نشي درک کولی دا بل شی دی. لومړی قاعده وګورئ. 14مه پاملرنه د معاملات او سیاسي چارو په اړه ده. په دغه باب کې نقصان دا دی چې هغوی معاملات او سیاستونه له دین او شریعت څخه نه ګڼي، بلکې د خپلو رایو او مصالحو پر بنسټ جوړوي. ځکه وایي دا له مدني چارو څخه دي، نو د معاملات او سیاست په اړه چې څنګه یې خوا کوي هماغسې تصرف کوي، ان تر دې چې پر همدې اساس یې سود حلال کړی دی او په همدې تړاو پر علماو نیوکې کوي او پر علماو ځکه غوسه وي چې علما د هغوی رایې ردوي او هغوی به عالمان د پرمختګ او ترقۍ دښمنان بولي. نو پوه شه، لومړی واجب دا دی چې په دین کې د یوه شي د ورداخلولو او نه ورداخلولو د علت په اړه تحقیق وکړو، څو په اړه یې په اسانۍ د حکم کولو وړتیا ترلاسه کړو. له تحقیق څخه موږ ته دا ښکارېږي چې منات یا علت یو دی، هغه د اجر او ثواب په اړه وعده او د عقاب او عذاب په اړه وعید دی. که تر دې وروسته موږ په قرآن او سنت کې نظر وکړو او په دقت سره مطالعه کړو، نو وعد او وعید په همدې چارو کې پیدا کوو. نو په دې سره ثابته شوه چې معاملات او سیاسي چارې ټولې له دین څخه دي او له شک پرته معاملات او سیاست زموږ د شریعت یوه برخه ده.
دغه موضوع مو د درېمې پاملرنې په 4 او 5 تېروتنه کې په پوره تفصیل سره بیان کړې ده. ډېر ځله په ذهن کې دا خبره راګرځي چې هغه غیر منصوص عالیه مسایل چې مجتهدینو د خپلو اجتهاداتو او قیاسونو پر مټ راایستلي دي آیا دا هم له شریعت څخه دي او که نه. د اومې پاملرنې په لومړۍ تېروتنه کې موږ دا خبره ثابته کړې ده چې دغه شیان د شریعت برخه دي او د همدې پاملرنې په 4مه تېروتنه کې مو ویلي چې د غیر مجتهد رایه د اعتبار وړ نه ده او له شک پرته موږ مجتهدین نه یو. زموږ په دغه بیان کې د ټولو هغه شیانو لپاره شفا بخښونکی ځواب شته چې د ازواجو د تعدد، طلاق، تجارت د نیو ډولونو له بیمه او نورو ګڼو کړنو او دندو، سود، میراث او له اهل حرب سره د جګړې په اړه په ذهنونو کې راګرځي. ډېر ځله ځینې خلک د معاملات او سیاست په اړه چې د شریعت یوه برخه دي ځکه په اشتباه کې واقع کیږي چې هغوی ځینې دغه احکام د مدنیت مخالف ګڼي نو وایي هرومرو دغه احکام عالی احکام نه دي او یا دا چې دغه احکام تر هماغه زمانې پورې ځانګړي وو او د اوسنۍ زمانې لپاره نه دي. د دغه اشتباه ځواب د درېمې پاملرنې په 5مه تېروتنه کې بیان شوی دی. او بیا موږ اړ نه یو چې پر وهمي مصالحو د قرآن او سنت د تطبیق په موخه د آیاتونو او احادیثو لپاره فاسدې معناوې جوړې کړو او یا آیاتونه او احادیث له خپل اصل څخه تغییر کړو لکه ځینې هغه کسان چې ځانونه د اسلام خیر غوښتونکي ګڼي په دا ډول کړنو عادت دي. هغوی اعتراض مني او بیا پر کوم حکم چې اعتراض شوی وي هغه د احکامو له فهرست څخه باسي او پر ځای تحریف شوی حکم ور داخلوي او فکر کوي چې د اعتراض د بنسټ او منشا په اړه دلیل غوښتل بې ادبي ده. نو هغوی د الله جل جلاله دغه قول اوله مصداق ګرځوي ژباړه او له دوی نه د خامخا یوه ډله ده چې په کتاب لوستلو ژبې داسې اړوي چې تاسو یې له کتابه وګڼئ حال دا چې هغه له کتابه نه دي او دوی وایي چې هغه د الله جل جلاله له لوري دي حال دا چې هغه د الله جل جلاله له خوا نه دي او پر الله دروغ وایي او دوی ښه پوهیږي. د دغه ټولو نقصانونو بنسټ د دنیا محبت او دنیاوالو ته تمه او چاپلوسي ده او زه حق وایم هغه کسان چې د خپلو دنیوي مشرانو د راضي ساتلو لپاره د هغوی د اعتراضاتو بنسټونه مني او احکامونو ته تغییر ورکوي او له خپلې خوښې سره سم په احکامو کې تصرف کوي. که چیرې د هغوی مشران همدا نن ورځ دغه اصول ومني نو پیروان به یې هرومرو پخوانۍ رایې پرېږدي او دم ګړی به په پخوانیو رایو ته د تېروتنې نسبت وکړي. نو د دغه کسانو د پاملرنې او اهتمام قبیله یوازې د دنیاوالو راضي کول دي. هغه لوري ته به ور وګرځي چې په کوم کې چې دنیاوال راضي کیږي لکه په کښتۍ کې لمونځ کوونکی چې د کښتۍ له ګرځېدا سره هر لوري ته ګرځي.